دوستانو یو شتمن سړي له یو سپین ږیري عالم څخه غوښتنه وکړه چې زما زوی له بدو عادتونو څخه واړوه. عالم هلک ځان سره د باغ په چکر روان کړ. ناڅاپه یو ځای کې تم شو او هلک ته یې وویل دغه وړکوټی نیالګی له بیخه راوباسه. هلک نیالګی د بټې ګوتې او شهادت ګوتې تر منځ ونیو او له بیخه یې راوویستلو. بیا سړي ورته یو لږ غټ نیالګی وښودو چې دا راوباسه. هلک هغه هم په زور سره راوویستلو. بیا یې ورته وویل اوس هغه بل بوټی هم راوباسه. هلک د خپل قوت په کارولو سره وکولی شو چې هغه بوټی هم راوباسي. سړي ورته اوس یوه غټه تنه لرونکې د امرودو ونه وښوده چې دا راوباسه. هلک له تنې لاسونه تاو کړل خو ایستل خو یې لا څه چې هغه یې وهم نه ښوروله. هلک په داسې حال کې چې د زور په لګولو سا شوی و سړي ته مخ ور واړوه. د دې ونې ایستل ناشونی دی. سړي ورته وویل همداسې دا ناکاره عادتونه هم دي. کله چې کوچني وي په اسانۍ سره ایستل کیږي او کله چې ښه غښتلي شي بیا یې جرړې ایستل ناشوني کیږي. له عالم سره دغه لنډمهاله خبرو اترو د هلک ژوند بدل کړ. هدف: په خپل ځان کې د ناکاره عادتونو پخېدو ته لاسترزنې مه کینئ. که وس مو کېده دا ناوړه عادتونه له ځانه لرې کوئ، ګنې تاسې به مغلوب کړي.